دا په کابل کې امپریال کنټیننټل هوټل دی چیرته چې د رشید خان ورور او د رشید خان د دوه ورارونو واده د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. دغه واده ته خواوشاو 10,000 کسان دعوت شوي دي. واده دغه څو ورځې کیږي چې پیل شوی دی، خو د وروستۍ او هغه مهمو مراسمو لپاره بیا 11,000 میلمانه دعوت شوي دي چې دغه هوټل ته به یوازې هغه خلک راځي چې کوم خلکو ته د رشید خان د کورنۍ د غړو لړخه دوی ته کارتونه لیږدول شوي دي. هغه ځان ته یو بارکوډ لري او بارکوډ کله چې په دروازه کې د دوی هغه بارکوډ به سکین کیږي، که چیرته بارکوډ سم و نو دوی ته بیا اجازه ورکول کیږي. دغه هوټل مصارف دا چې په یوه شپه باندې میلیونونه افغانۍ مصارف راځي، دغه ټول مصارف راشد خان نه ورکوي، بلکې دغه هوټل مالک راشد خان ته د لومړۍ شپې یعنی د راتلونکي پنجشنبې ورځ او شپه مکمل مصارف مفت اعلان کړي دي. دا چې امپریال کنټیننټل هوټل په کابل کې تر ټولو یو بهترینه هوټل دی چې ښه سهولتونه یې د واده د میلمنو لپاره پکې جوړ کړي دي. دغه هوټل چې غټ سالونونه لري، یو سالون یې 2,000 او یا هم دغه ترڅنګ 1300 خواوشاو خلک په یوه شپه باندې ځایوي. دا چې راشد خان به د افغانستان وروسته دوبۍ کې داسې ویل کیږي د دوی د کورنۍ د غړو لړخه چې دوبۍ کې به بیا وروسته مراسم ترسره کوي له افغانستان وروسته، او له دوبۍ نه وروسته به بیا هندوستان ته ځي. هندوستان ته به او هندوستان کې به هلته د واده مراسم بیا همغلته په شاندارو مراسمو سره هملته منځل کیږي. چیرته چې په هندوستان او دوبۍ کې کوم مراسم ترسره کیږي هغلته به خلک راځي، غټ ستوري، هغه د فوټبال دي، د کرکټ دي او غټ تجاران دي. د راشد خان په واده کې به دوی بیا هم ګډون کوي تر څو چې د خان دغه واده مراسم ښه په شاندارو مراسمو سره ولمنځي.